السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې خبرې دوستانو. پری خان جنرال مبین ته بیا سوی دا پری خان جنرال مبین سیو نه پرې ډیره مزایه ویډیو هم ده او د جنرال مبین ته یو پیغام هم ورکړی، ګوپي ولا روړی دی، ګوپي به تاسو ښه پېژنئ. نو مزایه ویډیو هم د تاسو راځي، دا ویډیو ګور بیا په یو څو خبرې. جنرال صاحب خدای دې د دې جمعې د شپې د برکت ما سره بدنام کا. نو دې د جمعې شپې ته وګوره یو و پنډۍ د دونه ده لکه د رزړو سوټه او دا ته وګوره دا جمعې شپه ته مله دا چوپړ ګوپیان را لېږلي ظالمه چاړم پې کار نه کوي، چاړم پې کار نه کوي. نن دې راله 2 ګاډۍ ګوپیان را لېږلي، چېرته به دې د ګډ لم را لېږلي او په خپله خو چې روانې نو خېټه دې نه مخکې روانې او داسې پلنې یوه یوه پونټۍ دې زما نه غټه ده په لاره نه شتلېمال دې دا څه شی را لېږلي، داسې ده ته وزارت ښکارم، ګډ درته ښکارم، څه شی درته ښکارم. په دې خو تا ماله کلمې پخې کړې په دې ګوپې ورکې ته دغ ماله خو دې پې پړپوس را بار کړو په ما پسې نور دا ګوپیان را ونه لېږي. زه خو دې وغولم په دې ګوپیانو باندې. دې د جمعې شپې ته وګوره د سخو د څاروو پالتوکیو په ما پسې را لېږې، ټولې پیشوګۍ دي، ټول ګاونډیان رانه تانګي. وایي تاسو که د شپې سمه چلماري بېګا مې ګاونډیان ور ډبه وایي تاسو که د خټینان خلاصېږي منډه ده مونږ ډیزونه اچوو ورې شرمولم جامې خو دې راناسې مې ویستلې پرېږدمه ماړه په خپله دا پوټي خوري داسې مولې ګرځې ورځ ته ورځ ځوانېږي. چاړم پې کار نه کوي، چاړم پې کار نه کوي. نن دې راله 2 ګاډۍ ګوپیان را لېږلي، چېرته به دې د ګډ لم را لېږلي او په خپله خو چې روانې نو خېټه دې نه مخکې روانې او داسې پلنې یوه یوه پونټۍ دې زما نه غټه ده په لاره نه شتلېمال دې دا څه شی را لېږلي، داسې ده ته وزارت ښکارم، ګډ درته ښکارم، څه شی درته ښکارم. په دې خو تا ماله کلمې پخې کړې په دې ګوپې ورکې ته دغ ماله خو دې پې پړپوس را بار کړو. ها دوستانو، تاسو دا ویډیو کته ډیره مزایه وه، میل تاسو به لږ هم خاندئ، خو دا پری خان جنرال مبین صاحب نه پرېږدي او ورپسې ډېرې ویډیوګانې کوي. خو جنرال مبین صاحب هماسې زه به ورته یو کمک ووایم چې ده د ټیک ټاک جینکو پسې خبرې کولې. نو اوس دا وګوره بس هغې هم پې مطلب خپل ټایم پاسې کوي. اوس دا پری خان د ورپسې ویډیوګانې کوي، پرېږدي یې نه ګینې. جنرال مبین صاحب به دې څه کوي، دا ستاسې د غلو لارې ده، خو خامخا بس اوس هغه هم پې لایک فالور راولي. نو پری خان اوس جنرال مبین صاحب نه پرېږدي، بس اوس دې الله خلاص کړي. دوستانو دغه مزایه ویډیو وه، د ویډیو کتلو مننه، خوشحاله او باد اوسئ. د خدای په امان.